السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محترم و عزتمندو، زه نن تاسو سره د دریو نعمتونو په باره کې خبره کوم چې په یو مختصر صورت کې الله جل جلاله دا درې واړه نعمتونه پټ ایښودي دي، او دغه صورت الله جل جلاله ولې نازل کړی دی او د هغې څومره وظیفه کول پکار دي او څو ورځې کول پکار دي، او په دې سره الله جل جلاله زندگی څنګه بدلی. زما محترم و عزتمندو، که تاسو د دشمنانو د شر نه پریشانه یې، په رزق کې تنګي محسوسوئ، د خپل اولاد حفاظت په فکر کې یې، نو دا صورت ډیر اهم او مجرب دی. هغه دی سوره کوثر. سوره کوثر د قرآن پاک 108 نمبر صورت دی. د قرآن کریم د ټولو نه ورکوټې صورت کېدلو اعزاز دته حاصل دی. صرف په دریو آیاتو باندې مشتمل دی او ډیر مختصر صورت دی. په اولنی آیات کې الله جل جلاله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته بشارت ورکړی دی، تا ته به زه کوثر درکوم. دویم آیات کې الله جل جلاله چې ته د خپل د رب دپاره مونځ کوه او قرباني کوه. دریم آیات کې الله جل جلاله وی ستا دشمنانو نام او نشان به د جړلو نه مکمل کټ کیږي. دا دومره مختصر صورت باوجود دومره لوی فضیلت لري، لیکن په ویلو کې ډیر آسان دی. بلکې د روحاني طاقت د دې دومره سوا دی چې لوی لوی محدثین او مفسرینو د زرګونو کلونو نه د دې په تشریح کې اخته دي او د خپل معمولی دا ګرځولې دی، خپله وظیفه یې ګرځولې ده. زما محترم او عزتمندو، موږ په دې خبره باندې ځان پوه کړو چې دا عظیم صورت ولې نازل شو. په دور جاهلیت کې د عربو دا دستورو چې د کوم کس اولاد به وفات شو، هغه ته به دیو ابتر وي، یعنی د ده نام او نشان ختم شو. کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغه بچی حضرت قاسم او بیا حضرت عبدالله وفات شو، نو کفار مکو ته موقع میلو شو او دشمنانو ته خاص طور باندې عاص بن وائل هغه به دا طعنه زنی ورکوله چې د محمد صلی الله علیه وسلم نسل ختم شو، دی به هم وفات شي، د ده به نوم نشان ختم شي. تر دې پورې چې مشرکینو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته بې اولاده ووي او مذاق ورله وړاو کو خنداګانې ورپورې وکړي. دا هغه وخت چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ډیر شدید ذهني اذیت او تکلیف ورسید. دغه مصیبت په موقع باندې الله جل جلاله دا صورت نازل کړ چې د دشمنانو په جواب کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تسلی ورکړه او په دې آیاتونو کې اعلان یې وکړو چې دشمنان د جړلو نه کټ شوي دي، نه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستا نسل. په دې صورت کې الله جل جلاله خپل محبوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د هغه امت ته درې لوی بشارتونه ورکړي دي. اولنی الله جل جلاله کوثر یعنی خیر کثیر. لفظ کوثر معنی ده بی انتها کثرت، بشمار خیرونه. سوره فاتحین رستو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې په جنت کې به ماته یو نهر راکړی شي، الله جل جلاله به ماته راکوي. د هغې خصوصیات بیان کړو. وی فرمایل چې د هغې اوبو د پیو نه زیاتې سپینې دي او د شاتو نه زیاتې خوږې دي، او د هغې خاوره کستوري او خوشبو روي، د هغې نه به زیاته د هغې خوشبو وي. دویم آیات کې الله جل جلاله حکم وکړو چې فصل لربک وانحر، ته خپل رب دپاره مونځ کوه او قرباني کوه. دا د دې خبرې علامت دی چې الله جل جلاله څومره نعمتونه تعالی درکړي دي، دا ستا لپاره کافي دي او دشمنانو طرف نه هیڅ خطره نشته. دریم نعمت الله جل جلاله دشمنانو خاتمه بیان کړه او دا فیصله یې وکړه چې ان شانئک هو الابتر، ستا دشمنان به هر قسمه چې دی هغې ختم شوي دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته پکې تسلی ده او د دشمنانو نابودی او د ختمېدلو ضمانت دی پکې. دا صورت دومره مؤثر دی چې د عربو ټول شاعران هغه خاموش کړل. په دغه وخت کې څومره مشهور شاعرانو لکه امرؤ القیس چې د هغه قصیدې به خلکو اورېدلې، هغه د خاک او د ځمکې سره میلاو کړي او هغې به دا لیکل چې دا د انسانانو کلام نه دی، ما هذا قول البشر، وی دا د بشر او وینا نه ده او نه دا کلام د بشر کیدی شي. دې واقع نه دا ظاهریږي چې دا درې مختصر آیاتونه
د بلاغت او د قوت نه ډک دي چې نامور شعرا چې د خاموش کړل او لوی لوی علما او اولیاء دا صورت په تور وظیفه خپلولو دپاره تلقین کوي چې دا وظیفه کوي. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمایلی دي چې کوم کس د خپلو دشمنانو نه تنګ وي او دشمن یې نه پرېږدي ورپسې وي نو دی دا صورت خپله وظیفه وګرځوي. نو د دې د وجې نه علما فرمایي چې د دې 15 ورځو وظیفه کول پکار دي. 3 اهم چیزونه نه به الله جل جلاله ته نجات ورکړي. د دشمن هر قسمه وار نه، هر قسمه حمله او حربې نه، د حاسد او د مخالفینو زبانونه جبې به بند شي او رزق به انتها به الله ورکړي. د روزۍ دروازې به ورته کولاو شي او دولت کې به برکت وي. بچي به د ګمراه صحبتونو نه بچ او د اولاد مکمل حفاظت به وشي او بهترین طریقې سره به نشنما وشي. د دې وظیفې کولو طریقه دا ده، بهتره ده چې سحر وختي په پاک ځای باندې کینی، د ټولو نه اول درود ابراهیمي 3 ځله ووایي، د هغې نه وروسته سوره کوثر 100 پیرې ووایي او په آخر کې درود شریف 3 ځلې دوباره ووایي او د الله نه خپل حاجت چې کوم ضرورت تاته یې هغه وغواړي. دا عمل مسلسل 15 ورځې کول پکار دی په ابتدا کې. بیا که روزانه هر سهار صرف 1 ځل وویلی شي هم کافي ده. یو خاص خبره دا هم ده، سوره کوثر چې څوک لولي نو مسلم چې څومره جنات دي هغه د سره بیا محبت کوي او د ده سره وي بیا. لیکن یاد ساتئ جنات راغوښتل د نقصان د رسولو دپاره وظیفه نه ده، بلکې صرف دا یو دفاعي وظیفه ده چې ته دا کې نو ته د خلکو د جادو او د هغو د نقصانونو نه به ځان بچ کوي. په تا باندې چې څومره حربي استعمالیږي دا به د هغې دپاره ډال وي، تلوار نه دی. زما محترمو عزتمندو، سوره کوثر د الله جل جلاله یو خاص تحفه ده. د نن نه وروستو دغه وظیفه شروع کړو خپلو دشمنانو خلاف د رزق د زیاتولو دپاره او د خپل اولاد اصلاح دپاره. انشاءالله تاسو بیا وګورئ چې د الله جل جلاله د رحمت دروازې څنګه کلاویږي.